سلامونه دوستانو، که غواړئ نوی ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ او نه پوهیږئ چې څنګه ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو او څنګه ټیک ټاک اکاونټ ته داخل شو، نو د نننۍ ویډیو کې به تاسو ته یو لومړی ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړم او بیا به درته وښیم چې څنګه ټیک ټاک اکاونټ ته پرې داخلېږو. خو دا مو هېر نه شي چې په بعضو هېوادونو کې ټیک ټاک اکاونټ بغیر د وي پي این څخه کار نه کوي. وي پي این خلاص کړه چې هر وي پي این وي. که ټیک ټاک ایپ مو ډاونلوډ او انسټال کړی نه وي، نو تاسو کولی شئ چې ټیک ټاک ایپ د هغې خپل موبایل پلی سټور څخه، که آیفون لرئ نو د آیفون ایپ سټور څخه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. اوس راځم پلی سټور باندې کلیک کوم، بیا راځم د سرچ باندې کلیک کوم، بیا هم دلته ورته لیکم ټیک ټاک. اوس ټیک ټاک ما مخکې نه ډاونلوډ او انسټال کړی دی. همدغه ځای په ځای اوپن راشي نو هغه باندې به کلیک وکړئ. زه ورڅخه وځم، مستقیما ټیک ټاک ته داخلېږم، بیا راځم په دې ټیک ټاک باندې کلیک کوم او هغې نه وروسته په پروفایل باندې کلیک کوم. ما لومړی اکاونټ داخل کړی دی. اوس که زه غواړم په دې کې دوهم اکاونټ داخل کړم، طریقه یې هماغه یوه طریقه ده لکه څنګه چې تاسو په لومړی اکاونټ کې کوم اکاونټ جوړوئ، په دې ډول سره په دې دوهم کې هم په هغه طریقه اکاونټ جوړولی شئ. اوس راځم په دې پروفایل نیم باندې کلیک کوم، هغې نه وروسته راځم اډ اکاونټ مې کلیک کوم، بیا هغې نه وروسته تاسو غواړئ د ټلیفون په شمېره اکاونټ جوړ کړئ نو ټلیفون شمېره ور داخله کړئ. که بیا غواړئ چې په ایمیل سره اکاونټ جوړ کړئ، که غواړئ چې په فیسبوک اکاونټ سره ور داخل شئ نو تاسو په فیسبوک اکاونټ سره هم داخلېدای شئ. که غواړئ چې په جیمیل اکاونټ سره داخل شئ نو دغه دریم اپشن انتخاب کړئ. نو زه په جیمیل اکاونټ سره داخلېږم، په دغه دریم اپشن باندې کلیک کوم، لږ ورته منتظر شئ. په همدې ډول سره تاسو چې تېر په موبایل کې جیمیل لرئ، په کوم جیمیل مو خپل موبایل خلاص کړی وي نو هغه جیمیل هم کار ورکوي. تاسو کولی شئ ټیک ټاک اکاونټ پرې جوړ کړئ. زه په دغې جیمیل اکاونټ کلیک کوم، بیا په دې کنټینیوز باندې کلیک کوم، لږ منتظر شئ. اوس په دریم قدم کې تاسو څخه دغه زیږېدنې نیټه غواړي که نه، د هغې د تذکرې له مخې هم ورکړئ. تاسو پیژندپاڼه وي، پاسپورټ وي، هغې له مخې هم ورکولی شئ. دقیقه نیټه به ورکړئ. زه پر دې مثال د دې لپاره یوه داسې اختیاري نیټه ورکوم. زه راځم دلته نیټه تغییروم. لومړۍ میاشتې دي، دوهم کې ورځې او دریم کې کلونه. د هغې نه وروسته به کنټینیو وکړئ، لږ ورته منتظر شئ، بیا به ریویو باندې کلیک وکړئ، بیا به یې کنټینیو کړئ. بیا دا کې تاسو نه غواړي چې کریټ نیک نیم تاسو تخلص لرئ، تخلص ورکوئ. په همدغه ځای کې تاسو کولی شئ تخلص هم ورته بدل کړئ. زه تخلص نه ورکوم، بیا به یې کنټینیو کړئ، لږ بیا ورته منتظر شئ. اکاونټ جوړ شولو. اکاونټ جوړ شولو. راتلونکي ویډیو کې به دا درته وښیم چې څنګه ټیک ټاک اکاونټ ته ویډیو اپلوډ کړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.